ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. او که یقینا میش دغه مشرکان ته ملائک نازل کړي وای او لدی سره مړی خبره هم کړي وای او میش هر شی دوی ته مخامخ رو جمع کړي وای بیا هم دوی داسې نوي چې ایمان راوړی وای مگر دا چې الله تعالی یې وغوړي او لیکن د دوی زیاتره خلک جهالت کوي. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. او همدارنګه میش د هر نبی د پورا انساني او جني شیطانان دشمنان ګرځولي وي چې د دوی ځنې په ځنې نور ته ښایسته کړل شوې خبرې د دوکې کولې غولولې د پوره وسوسې وراچولې او که چیرې د تو رب غوښتلی نو دوی به دا کار نه و کړی نو ته دوی پرېږده چې دوی له خپله ځونه څه درویغ جوړوي. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. او د دې د پوره چې د درویغ ته د هغې خلک زړه نه مایل شي چې په آخرت ایمان راوړي او د دې د پوره چې دوی دا خوښې کړي دي د دې د پوره چې دوی هغه ګناهونه وکړي چې دوی یې کوونکي دي.